السلام علیکم ورحمت الله. زیم شامیر خان او نن زه موجود یم په اصحاب بابا کې. اصحاب بابا د پیښور نه 19 کیلومتره فاصله کې دی او د ورسک روډ نه 6 کیلومتره فاصله کې دی. دا د چغرمټۍ کلي کې موجود دی. اصحاب بابا خپل نوم چې دی هغه سنان بن سلمہ رضی الله تعالی عنه دی. دا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اصحابي دی. راځئ زه هم زیارت کوم او تاسو هم زیارت وکئ د اصحاب بابا. هر کله چې موږ د اصحاب بابا مزار ته دننه راغلو نو یو ګڼ شمېر زایرین راغلي وو او دلته کې دعاګانې کولې. اصحاب بابا خپل پوره نوم چې دی هغه حضرت سنان بن سلمہ بن محبک رحمت الله علیه د حضور علیه السلام یو زبردست او جلیل القدر صحابي سره دا یو غټ عالم او تجربه کار د اسلام لشکر جرنیل او سپهسالار هم دی. دا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دور و. هر کله چې مسلمانانو د خراسان علاقه فتح کړه نو حضرت زیاد رضی الله تعالی عنه د هغه ځای حاکم مقرر کړی شو. هر کله چې زیاد رضی الله تعالی عنه د خراسان حاکم مقرر کړی شو حضرت زیاد رضی الله تعالی عنه د خپل لشکر یعنی د خپل فوج مشر حضرت سنان بن سلمہ رضی الله تعالی عنه مقرر کو. سنان بن سلمہ رضی الله تعالی عنه یې د لشکر سره په هندوستان کې د اسلام د پلاولو لپاره راولېږلو. سنان بن سلمہ رضی الله تعالی عنه د ټولو نه وړومبې د مکران په علاقه کې د مسلمانانو خلاف بغاوت ختم کو او د هغې نه پس یې کلات او کویټه فتح کا او اسلامي حکومت بنیاد یې کېښودو. کویټي او د کلات نه بعد یې د رسمل خان او بنو او کوهاټ فتح کا او د اسلامي حکومت بنیاد یې کېښودو. د کوهاټ نه بعد یې پیښور فتح کو او د پیښور سره نږدې د چغرمټۍ په مقام د دورزو په علاقه کې د هندوانو سره لړایۍ کې حضرت سنان بن سلمہ رضی الله تعالی عنه سره د نورو اصحابو شهید کړی شو او په دې ځای کې د قبر جوړ کړی شو، د دې زیارت جوړ کړی شو. د دې د زیارت اوږدوالی 100 فوټه دی. 40 فوټه د سړو طرف ته دی، د دې منځ کې یو دیوار دی. 80 فوټه د زنانو طرف ته دی. د دې عظیم الشان صحابي د زیارت دپاره په زرګو خلک اصحاب بابا چغرمټۍ ته راځي او زیارت کوي. د دې ځای کې هر وخت لنګر شروع وي، خلک راځي او دلته کې خوراک هم کوي او د اصحاب بابا زیارت هم کوي. په دې ځای کې زه تاسو یو مشر سره ملاوم. دا د اصحاب بابا خدمتګار دی یعنی خادم دی د دې ځای. وعلیکم السلام. ستاسو څه نوم دی؟ څومره ټایم تاسو دلته کې؟ یاره زما خو 80 کاله دلته شو. ستاسو 80 کاله دلته شو؟ 80 کاله. حاجي د اصحاب بابا زیارت اوږدوالی څومره دی؟ یاره دا 100 فوټه دی. 100 فوټه دی؟ 100 فوټه دی. ها. او دې کې ګڼ کسان دي. دې کې ګڼ کسان دي. دا دې خواته 80 فوټه خوا دی او دا 40 فوټه دې غاړه دی. 80 فوټه زنانو طرف ته دی او 40 فوټه سړو طرف ته دی. 40 فوټه دې غاړه دی. ښه جي. ستاسو ډېره مهرباني. ماشاءالله اوسې. نه مهرباني الله مې زده کا. مهرباني. دلته کې اصحاب بابا زیارت ته ډېر لرې ځایونو نه خلک راځي. ما سره هم دلته ملګري موجود دي. راځئ چې دې سره ملاقات وکړو او دې نه تپوسونه وکړو چې دا د کوم ځای نه راغلي دي. راځئ. ښه ملګري ستاسو څه نوم دی او د کوم ځای نه راغلی یې تاسو؟ زه خو جي زما نوم احسان الله دی او زه د ډیری شبقدر نه راغلی یم. د دې اصحاب بابا ډېره ښکلې نظاره ده. ډېر لرې نه ورته ملګري راځي او څنګه چې تاسو راغلئ داسې نور زنانه شپوله هم کسان جمعې په شپه پکې غټ خیرات او بس ښکلې نظاره یې ده. خوا دې خوا تاسو په فرست ټایم راغلي یا روزانه راځئ؟ کله راځئ؟ مونږ خو بس داسې ووایه چې هره جمعه ورته راځي چکر راځي. هره جمعه راځئ. ښه جي. ستاسو ډېر مهرباني. ها دا بل ملګری مو سره موجود دی. تاسو د کوم ځای نه راغلي او ستاسو څه نوم دی؟ د مردان اوسېدونکی یو خلال نوم مې دی او دا د ډېر ښکلی متعدر دی. اصحاب بابا دی، خلک پکې پاتې کېږي. ډېر ښکلی ځای دی. حاجي ستاسو ډېره مهرباني.
هر کله چې تاسو اصحاب بابا ته دننه ورننوځئ هغې ته مخې ته ورسره یو ورکوټی شانتې بازار هم جوړ شوی دی د زایرینو لپاره. دلته کې رنګ برنګ د ماشومانو لپاره او د خوراک څښاک دپاره سټالونه موجود دي، سټورونه موجود دي. راځئ تاسو ته ښیم. د رهنمایۍ دپاره تاسو خپل کمنټ ضرور وکړئ چې ستاسو ویډیو خوښ وه او که نه، او ویډیو لایک اینڈ شیر ضرور کړئ. چینل سبسکرایب کړئ د نور ویډیوګانو لپاره. تاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان.